د پکتیکا ولایت په لرې پرتو وړ ممی ترو او وازخوا ولسوالیو کې د دولت او په ځانګړي ډول روغتیا برخې مسؤلینو د بېغورۍ له امله خلک له یوې عادي ناروغۍ اپنډکس څخه هم ژوند له لاسه ورکوي. د دغو دریو ولسوالیو عمومي لار د دې ولایت له مرکز شرنې سره د ګواښتي په نوم سیمه کې د دولت مامورینو، دولت پلوه خلکو، نظامي چارواکو او پولیسو پر مخ د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې ده. خو عام خلک چې له دولت سره کومه اړیکه ونه لري کولی شي پر دغه لار تګ راتګ وکړي. د وړ ممی ولسوالۍ اوسیدونکی او مدني فعال محمد صادق په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر پوهنې او روغتیا برخو طالبان کار نه لري او د فعالیت اجازه یې ورکړې، خو د مسؤلو ادارو فعالیتونه په همدغو ولسوالیو کې له صفر سره ضرب دي او د ولس درد نه ورباندې دوا کیږي. او که د سیتامي ریاست کې د وشمیم مؤسسه ده د هغو هر څه په طالبانو کې آزاد هغه د هېڅ شي مخنیوی هم د دې نه کوي. اوس وړمې کلینیک ده هغه فلحاله تر اوسه پورې کلینیک نه لري، د یو 3-4 کوټې کرایه نیولې دي، په هغو کې وخت تېروي. ډاکټر هلته ایم ډي ډاکټر موجود ده، خو هغه داسې امکانات نه لري چې هغه استفاده ځینې وکړي. محمد صادق وایي چې په درې واړه ولسوالیو کې یوازې یو ایم ډي ډاکټر شتون لري، خو هیڅ روغتیایي سهولتونه نه لري. نوموړی زیاتوي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې یو کس اپنډکس دی، خو د روغتیایي اسانتیاو او لارې د خراب امنیت له امله هوایي پرواز ته انتظار دی او که چیرې پر وخت د هوا له لارې انتقال نشي شاید ژوند له لاسه ورکړي. دغه کس وایي سره له دې چې د دغو ولسوالیو خلک له غربت سره مخ دي، خو که د وړ ممی یو ناروغ مرکز شرنې ته را انتقالوي نو نږدې 15,000 افغانۍ لګښت پرې راځي چې دا د خلکو په وس کې نه ده پوره. 2-3 ورځې کې په وړمې کې یو نفر د اپنډکس ناروغۍ له کبله هلته پروت پاکستان خواته هم لاره بنده ده، نشي تلای ځکه چې کیدای شي هغه نظامي وي او له دې خوا هم پرواز نه ورته کېږي چې را انتقال یې کړي. نن تقریبا 5-6 ورځ ده چې هلته پروته او نه هلته داسې شی لري چې هغه درملنه یې وکړي. په هغه کې هم په وازخه کې هم داسې ده، نه یو کومه دوا په وخت باندې رسېږي، نه دوا لري. هلته پکتیکا کې د روغتیا برخې تمویلونکې موسسې او ایچ پی ایم مسؤل ډاکټر سلام باورزی هم مني چې نوموړې 3 واړه ولسوالۍ جراح ډاکټر نه لري، خو زیاتوي دوی په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په یادو ولسوالیو کې د جراح ډاکټرانو پر ګمارنه کار وکړي ترڅو په دغه برخه کې د ناروغانو ستونزې حل شي. وروستیو 6 میاشتو کې موږ پلان لرو چې دغه د پروژې هغه د کاري پلان په اساس باندې موږ دغه جامع روغتیایي مرکز ته و هغه CC+ ته موږ ارتقا ورکړو چې د هغې د ارتقا په صورت سره به هلته جراحي خدمات یونټ به فعاله شي، جراح او نسیزلوک او نور کسان به ورته استخدام کړی شي. په ورته مهال د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي شنواري میلمه راډیو ته ومنله چې د دغو 3 ولسوالیو خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ دی چې له تیرې څه باندې 1 لسیزې راهیسې د ترو، وازخوا او وړ ممی ولسوالیو لویه لار د ګواښتي په نوم سیمه کې تړل شوې ده چې له امله یې په نوموړو ولسوالیو کې د دې نظام له پیله تر اوسه د دولت له لوري د ډیری نورو برخو ترڅنګ د رغونې کارونه نه دي ترسره شوي.